ما ځکه چې په ډېر کم عمر کې کتاب چاپ کړی دی او ښه خبره ده. زه وایم چې سړی یو دوه شعره ولیکي دا هم شاعر دی. بس خدای دې هر سړی شاعر کړي. مړه مونږ سیم په غم اخته یو چې دا ټول اخته یي. شعرونه درته وایم یو درې شعره په ترنم کې وایم اجازت دی. یا پښتنو سی دوا کې یادوي او کنا یا پښتنو سی دوا کې یادوي او کنا دروغانی او دروغانی بابا کمه مخصوص وي او کنا پښتنو پښتنو سی دوا کی یادوي او کنا د سکندای ستنه دا ټک ټک یو ټکار مګنا او د سکندای ستنه دا ټک ټک یو ټکار مګنا چې د غشيري واورې سوچ ورته کوي او کنا یا پښتنو یا پښتنو یا پښتنو سے دعا کې یادوي او کنا اوس پسې ما جاړئ اوس پسې ارمان ما کوئ اوس پسې ما جاړئ اوس پسې ارمان ما کوئ خپل تلان با په ژوندینې درنوئ او کنا یا پښتنو سے دوا کې یادوئ او کنا. درې شعره. اول خو شکر الحمدلله مسلمانان یو. روغانی بابا ته ټول د زړه د خلاصه دعا وکړئ چې الله یې هغه جان کې دا سفر آسان کړي. دوه شعره نور چې زما له چا سره یاري وه بس ته پرېمې ښوده زما د چا سره یاري وه بس ته پرېمې ښوده سله ټول کور ذمواري وه بس ته پرېمې ښوده زه په یو چا باندې مینم خو په ما نه و د تشکنډر څوکیداري وه بس ته پرېمې ښوده زه په یو چا باندې مینم خو په ما نه و د تشکنډر څوکیداري وه بس ته پرېمې ښوده او نه مې خدمت ته پښتو کړی نه کولی شمه زما د خوښې شاعري وه بس ته پرېمې ښوده. د الله په امان.